د عرفات د ورځ هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې رب العالمین دا دین پوره کړی د اوچت ورځ ده دین به پوره شوی عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه نه دا روایت ته په صحیح بخاری کې شته چې یو يهودي دا خبره وکړه عمر بن خطاب ته وی دا کم آیت چې په تاسو نازل شوی ده کې دا چې ته په موږ نازل شوی لاتخذنا ذلك اليوم عيدا نو موږ به دغه ورځ نه اختر جوړ کړی هغه ته دا کم آیت ته نه دا آیت ورته د یهودي واورو دا آیت چې دی دا د عرفات په موقع باندې نازل شوی دی الله سبحانه وتعالی په سورة المائده کې وایي اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا الله وی نن ما په تاسو باندې د خپل نعمت پوره کو دین می پوره کو او زه په دې راضي یم چې اسلام ستاسو دیني دا عظیم آیت او دا اوچت آیت دا به کوم ځای کې نازل شوی دی دا د عرفات موقع عمر بن خطاب رضی الله عنه وی قد عرفنا ذلك اليوم موږ ته ورځ معلوم ده موږ ته غزیم معلوم دي الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم په کوم ځای کې چې رسول الله آیت نازل شوی دی وهو قائم بعرفه يوم جمعه رسول الله په عرفات کې ولاړ ورځ د سوا د جمعې ورځ د عرفات ورځ دغه ورځ ده عرفات هغه ورځ ده چې په دې باندې رب العالمین قسم خوړلی والفجر وليال عشر والشفع والوتر جفت او طاق عبد الله بن عباس سره د موجود الشفع چې دی دا کوم چې جفت دا يوم الاضحى د اختر د ورځ لسم ورځ ده کنه دا جفت شو او وتر چې دا کوم دی يوم عرفه دا نه هم تاریخ دی او دغه امام اکرمه امام ضحاک هغه دا خبره کوي الله سبحانه وتعالی په دې مبارک ورځ باندې قسم خوړلی د عرفات ورځ هغه ورځ ده چې څومره انسانان چې د عرفات په ورځ د جهنم نه آزادول کېږي دومره په بله ورځ نه آزادول کېږي حدیث کې راځي صحیح مسلم کې عائشہ رضی الله عنها رسول الله دا خبره کړې ده ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه دسی ورځ بل نشتی چې الله به دومره انسانان د ور نه آزاد کړي لکه څومره چې د عرفات په ورځ آزاد دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله اکبر وانه ليدنو الذي دنیا د اسمان تر کوزي په ورځ د عرفات په ورځ په اخرنی ټیم کې الله سبحانه وتعالی د عرفات ولا تر نږدې شي ثم يباهي بهم الملائکه د ملائکه مخ کې دغه تذکره کوي فيقول ما اراد هؤلاء اجو دوی سغواړي راغلي یو روایت کې راځي ان الله عز وجل يباهي ملائکته الله سبحانه وتعالی په دغه ورځ ملائکه په مخ کې چې دغه تذکره کوي د عرفات والو به ملائکه ته وي انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا وګور زما دي بندګانو ته خړ پړ راغلي دي ماته ولاړ عرفات ورځ حجیان په ډیر سخت کې په دغه په حج کې دغه ورځ سختي انسان تګي وګي زم نه نخړ پړ ولاړي دا ورځ ده چې الله سبحانه وتعالی به انسان د ور نه آزادي عرفات ورځ هغه ورځ ده چې بدی ورځ چې روزه ونی و د دوه کالو ګناونه د الله سبحانه وتعالی بخي ابو قتاده رضی الله حدیث ته په صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم صيام يوم عرفه عرفات د ورځ روزه نی و احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها زوی د الله نه د امید ساتم چې د عرفات روزه چې د تیر شي کال ګناونه دي د لاس بخله کی او د روان کال ګناونه بخله دی وی روزه د لاس دوه کال ګناونه د الله سبحانه وتعالی بخي خدای روزه د حجی د پاره نه د غیر حجی د پاره حجی چې په حج کې هغه به د روزه د باغنه نشي د روزه او خلق د پاره چې کوم حج لا نه دي تلی نو تاسو ته نصيحت دي چې د روزه تاسو نه غره پاتې نشي او کله تاسو نه پاتې شو نه زمم چې دا ډېر بدبخت انساني چې په دې کال کې د یو ورځ راځي والله په دوه کال ګناونه بخي او د دارو جمعونه نيسي په دغه ورځ بیا دا کار کوه چې ځان سره جماعت له نور کسانو بوزه لکه ته مثال کې لس کسان بود لکه ته چې لس روجینه څومره ثواب دی پینځه دی بوتلو دوه دی بوتلو درې دی بوتلو څومره چې کسان ته سره بوزان سره بوزي دومره به ثواب ته ډېر ملاوي عرفات ورځ هغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امام ابو داود امام نسائی رحمه الله دا روایت راوړي وی الحج عرفه رسول الله په حج کې هو غټ ورځ د عرفات ته ورځ ده دا غټ ورځ ده په روایت کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړي رسول الله وی خیر الدعاء دعاء يوم عرفه غره الدعاء اخذ عرفات د ورځ له دعا دومره اوچته ورځ را روانه ده چې کله موږ سوچ وکړو چې
الله سبحانه وتعالی خلق غوښتلي دي خپل کور ته او هغو په مینا کې په عرفات کې مزدلفه کې د الله لپاره تلبیې وایي. نن سهار ما حالات کتو یو ویډیو مې کته التلبیه روانه په اوچت اواز باندې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك یا دا بل تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. نو زما خپل ځاني دغه خلکو ته ډېر سخت پسخېږي د څومره اوچت انسانان دي څومره اوچت انسانان دي کوم چې حج له تللي دي او الله د حج نصیب کړی لأنهم ضيوف الرحمن لأنهم وفد الرحمن حدیث کې راځي. الله اکبر دا الله مېلمانه تلي به الله به ځي تلي دا به الله به ځي تلي وینو سړی خپل کور پرېږدي او بچي پرېښودي دي او تللی دی څومره به ستړی کېږي او څومره به وږی کېږي او تږی کېږي او کېدای شي مړ شي ډېره جین مړه شي کېدای شي څه شي مړ شي دی هر څه ته یې غاړه ایښودې ده ولې د الله سبحانه وتعالی رضا دپاره تللی کله چې انسان دې خبرو ته سوچ وکړي نو د هغه د زړه ته به چې دغه ټک کوي چوي چې زه ولې به هغه ځای کې نه یم ولاړ. امام ابن رجب رحمه الله په خپل یو کتاب کې دا اشعار را نقل کړي تاسو ته بیانومه د فایدې دپاره د دې سره دا زړه لږ ټکور شي. هغه څه وایي من لم يستطع الوقوف بعرفه فليقف عند حدود الله الذي عرفه. څوک چې عرفات کې نشي ودرېدی طاقت یې نشتی تلی نه دی نو د الله د حدودو سره دې ودرېږي. خبره ختمه شوې خو نه څه مطلب دی چې ته عرفات ته لاړ نه دی ته ازاد نه عرفات ولا هلته لګیا دي بندګي کوي نو ته دلته الله بندګي کوه. من لم يستطع الوقوف بعرفه فليقف عند حدود الله الذي عرفه. دي حدود سره ودرې بیا وی ومن لم يستطع المبيت بمزدلفه مزدلفه کې چې شپه تېره نه کړه طاقت یې نشتی نه ده ته هغه یو نصیحت کوي فليبيت عزمه على طاعة الله ليقربه ويزدلفه. نه دې خپل عزم اراده د دې په ښه لري د الله سبحانه وتعالی د بندګۍ دپاره دې ښه په جوش کې لګي چې دې الله ته نږدې شي. چا ته نږدې شي؟ الله ته نږدې شي. ومن لم يقدر على نحر هديه بمنن او د چا چې طاقت نشتی چې خپل څاروی حلال کې به کوم ځای کې په مینا کې فليذبح هواه هنا ليبلغ به المنى. نه دې د خپل خواهشات حلال کېدل ته که نه څاروی ته نشي حلالولی که نه مینا کې نسي جلو که خواهشات حلال که کوم خواهشات چې ستا دي چې هغه ته الله د دین نه لرې کوي او د الله نافرماني پکې ده هغه حلال کړه لیبلغ به المنى خپل مقصد ته به ورسېږي. مقصد د الله رضا ده که نه د حلال کې ته به د الله رضا ته ورسېږي. بیا په آخره کې څه وایي ومن لم يستطع الوصول للبيت لأنه منه بعيد او څوک چې د الله کور ته نشي رسېدی ځکه چې د الله کور ته لرې دی فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. کور خو د الله لرې دی که نه نه دی دې څه چل وکړي د الله سره دې رابطه قایم کړي چې هغه د دې مرۍ د دې رګ نه هم نږدې دی. صحیح د الله کور خو لرې دی دغه نږدې رب سره رابطه ساته. نه د حج نه کولو دا مطلب نه دی چې موږ بس ازاد یو چې سم په زړه کې راځي به کوو او دا خبر د حاجیانو لپاره نه. حاجیان هلته بندګي کوي نو موږ د الله سبحانه وتعالی بندګي به دلته کوو. الله سبحانه وتعالی د حاجیانو حفاظت وکړي.